نو حدیث مبارک کې راځي چې په جمعات کې یو ډیوه ولګولا الله جل مجده به کم دی دتا دیالس نعمتونه ورکی لومبه نعمت دادې چې چا په جمعات کې د الله د رضا لپاره ډیوه ولګول یعنی بلف نو الله تعالی په د بدن او د جسم د جهنم د اور نه آزاد کی او چې کوم انسان ته د جهنم د اور نه ازادي ملو شو نو دا کامیاب شو او د مسجد مختلف ضرورتي لکه کارپټ شو آبادی شو کالین شو بلفونه شو دین علاوه نور چې کوم د مختلف رنگونه شو نو دا مختلف قسمه ضرورت د مساجد دي او د دې پوره کون کې د پاره عظیم الشان او ډیر زیات اجرونه دي نو روایت مبارک راځي چې په جمعات کې ډیوه ولګولا نن سبا خو ډیوی نشته بلفونه دي او راډونه دي دا شان دي د بیټریان دي او سولر وغیرہ دي نو حدیث مبارک راځي چې په جمعات کې یو ډیوه ولګولا الله جل مجده به کم دی دتا دیالس نعمتونه ورکی لومبه نعمت دادې چې چا په جمعات کې د الله د رضا لپاره ډیوه ولګول یعنی بلف نو الله تعالی په د بدن او د جسم د جهنم د اور نه آزاد کی او چې کوم انسان ته د جهنم د اور نه ازادي ملو شو نو دا کامیاب شو نو ان شاء الله ګورو چې د جمعات کم ضرورت وي هغه موږ پورا کوو او د خپل وسط په کې زیات کم د کوشش کوو به هم دا چې الله تعالی به په جهنم باندې حرام کی او دی به د جهنم د دروازو نه بچو ساتي او د جهنم د دروازې به د بند شي یعنی دی به الله تعالی جهنم ته نه داخلي او دریم دا چې الله تعالی به د جنت اتونه دروازې کولو کی او چې په کومه دروازه د خوخین ور داخلي شي ګوري بلف ډیر معمولی سیز دی او جنت ډیر اوچت او ډیر اعلی سیز دی حدیث مبارک کې راځي جنت دومره بهترین ځای دی چې اکا شانتی ځای نه چا پستر ګولې دلې دی او اکا شانتی ځای د انسان پړه کې نه تیر شوی دی او د اکا شانتی ځای تذکرہ نه انسان په وګونو اورېدلې ده نو بلف 150 باندې کیږي نو چې چا یو بلف د الله د رضا لپاره په جمعات او مسجد کې ولګولو نو الله تعالی به جنت داخل کی او اتونه دروازې به کولاوي او چې په کومه دروازه خوخي نو باغې داخل شي او سلام دا چې د الله تعالی په ورځ قیامت یو نور نه راوږي یعنی نور او رڼا به ورکی دا ځکه چې د په دنیا کې د الله تعالی کور کې نور او رڼا ولګولا د الله تعالی کور روخانه کو نو په ورځ د قیامت په الله تعالی د چهره د بدن روخانه کی او یو نور او رڼا به ورکی او پنځم دا چې د باندې عذاب قبر ني او ګونګارو الله تعالی وو ته په عذاب قبر کې اساني راولي او نرمي وو ته راولي او دا شان د عذاب قبر دا چې کوم مستقل ځان ته موضوع ده په دې ان شاء الله کوم مکمل شو بیا په ان شاء الله بیان کوو او شپږم دا چې الله تعالی به عمل له په خلاص ورکی نو دوستانو چې په ورځ د قیامت په میدان حشر کې د غوندو مخلوقات مخامخ انسان د عمل نامه په خلاص ملو شو دا ډیره لویه کمه بيده ذکر روایتو کې راځي چې کوم انسان د عمل نامه په خلاص ملو شي هغه به ارچا تخي چې وګوره ماته د جنت ټیکټ ملو شو ماته جنت ټیکټ ملو شو او چې چاته بغس لاس ملو شي هغه به د خفقان او د غم نه د غس لاس راوالي او ځان دې په دې ګډه کې ورخخ کی او ځان به اخو کوي دومره بخپي نو د یو بلف د وجنا چې انسان په جمعات کې لګي الله جل مجده بدتا عمل نامه په خلاص باندې ورکی او هم دا چې الله تعالی به د پرز کې برکت پیدا کی نن سبا موږ ګورو ار سړی رزق پسې کم نه پمنډا دی په کور کې اته کسان کار کوي لیکن کور کې برکت نشتا رزق کې برکت نشتا اولاد کې برکت نشتا کور کې جګړې دي وجه دا چې صدقې ورکول نشتا په جمعات کې خلک کارونه نه کوي په جمعات کې خلک صدقې نه ور کوي په جمعات کې خلک بلفونه نه لګي د خپل وس مطابق خرچې پکې نه کوي نو ځکه به برکت راغلی دا نو هم دا چې الله تعالی به پرځ کې برکت واچي اتم دا الله تعالی په ورځ د محشر د حشر د نیکانو صالحانو سره وکي یعنی الله تعالی به د نیکانو صالحانو په ډله کې را پاسي لکه انبیا شو علما شو شهدا شو محدثین شو مفسرین شو چې څومره نیکان صالحان دي الله تعالی به دغه په ډله کې را پاسي او نه هم دا چې ورځ د قیامت په د مخ د سوال لسمه سپوږمۍ په شان ځلېږي مخکې دا فایده ذکر شو چې الله تعالی بدل یو نور اورنا ورکیا او دې فایده کې دا ذکر کیږي چې الله تعالی به د مخ نه شغلي خېږي او دا مخ په دون روخاني او دومره چمک بکې لکه دا سوال لسمه سپیش او خلک به پیژني چې دا هغه کس دی چې کوم کس په دنیا کې د الله تعالی په کور کې اډیواله غولې وا یا درنا سیستم کړي وا او بل چې فرشتي به د سوکې کوي
یعنی چې کوم کس د الله تعالی په کور کې د رڼا سیستم برابر کی کاغه په هر اعتبار سره کبل فی ک انرژي سیوري او کراډي او کډیوي نو فرشتي باندې په سوکیا باندې مقرر شي او ته سوکیا وکي د حفاظت پکې او ضروري شی وته چې کوم دي ضرر نشي رسولې او دا سیدا لکه چې د اویا زره درهم د الله تعالی په لار کې ورک ګوري دوستانو اویا زره درهم دا سوړو کې قیمت نه دی بلکې دین له کوم روپے جوړیږي نو چې کله انسان په جمعات کې یو ډیوه ولګي یا یو بلف ولګي یا یو انرژي سیور ولګي یا یو راډ ولګي یعنی په جمعات کې د رڼا سیستم برابر کی دا سیدا لکه چې د اویا زره درهم د الله تعالی په لار کې صدقه کو دولسم دا چې الله تعالی به د اتیا حاجتونو پوره کی یعنی چې کوم حاجتونه ضرورتونه مشکلات تکالیف مصیبتونه دي دغه یو بلف او ډیوی برکت سره الله تعالی د اتیا حاجتونه او اتیا ضرورت پوره کی او اخیری فائدہ دا چې الله تعالی بدله په جنت کې یو محل ورکی او گونډي به د چاوي گونډي به د ابراهيم عليه السلام یا